زين چې یا الله د سرو ګلابو غونې کې راکړې یا الله، یا الله ته په پټو سترګو راکړې خدایه. امین. یا الله دا څه هغه وي یا الله، څه مراد زړه مراد مو دا ده یا الله، د زړه مراد مو اینده پوره کړې، د واده خدایه د خوشحالۍ مراد مو پوره کړې یا الله. دا کله کله وي بیا نه وي یا الله، ته یې خدایه راکړې یا الله، ته دې زده کړې، ته یې ور کړې ولی خدایه. امین. څه رحم و فضیلت وي یا الله، رحم و فضیلت راباندې وکړې یا الله، غیبي راباندې یا الله ته مهربانه شي یا الله. چې چا هغه وي یا الله واده چا به واده نه وي یا الله، نورو لا هم خدایه ورکړي یا الله. بس په سرې ډولۍ کې یې ورته راوړلی دي، په سرې جوړۍ کې چې هغه شي غوړېوځي او په دواړه مخه یې څپوي. ځین چې یا الله تملې هم راوستلی دی چې موم چاپې کوي او موی هم چاپې کوي یا الله. او پېښور نه لوړ شوي پاکستان نه، بس پېښور نه پاکستان نه محمد او خدایه بس دوبۍ له مې بوتللی کې یا الله. دوبۍ رحم راباندې وکړې یا الله، لکونه راباندې وګټلی کې یا الله. یو 1 2 5 هم راکړې چې خرانې لا هم خرانې کلي لا هم وځم. او بله وکړې واده والا وکړه که نه چې یا الله داسې واده د ما یا الله په خیر خوشحالو وکړي یا الله، چې زه واړه مې پکې راوستې وي، واړه مې چې پکې راوستې وي او پیله نه پکې زه دغه کونټې راپاڼه یا الله. د خوشحالي راباندې یا الله صحیح و سلامت تېره کړې یا الله. خدای پکې ټول شریک دي یا الله، ما په دې خوشحالۍ کې یا الله. یا الله ما د خوشحالي یا الله په خیر خوشحالو وکړي یا الله، په خیر خیریت سره یې وکړي یا الله. څه خفت پکې پېښ مه کړي یا الله. خوشحالي تل نه تله د خدای خوشحالي لري خدای. دا خوشحالي ما یا الله په خیر خوشحالو یا الله وکړي یا الله. څه خفت راته پېښ مه کړي یا الله. یا الله ته په خیر خوشحالو راته راوستلی او سرې جوړېږي یا الله، ورته په سرې جوړې کې یې راته راولې. بس نور یې سلام پې واچوه په ټولو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.